جګړو زپلای دی پمینا دا آباد کړو وطن راځي چې شاد کړو وطن راځي چې شاد کړو وطن عشق نغمو کې په یو ژغ زنده باد کړو وطن راځي چې شاد کړو وطن راځي چې شاد کړو وطن دی جنت خاورا کې زرشت لمرجانو ډکا لشکلا ګانو ډکا لشکلا بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو ستړي مسی په دې هله چې جوړ روغ او خوشاله پیاست. رب العزت جل جلاله ما بعد سوکاله او خوشاله ولره. دوستانو نن به هم الحمدلله سپانسرشپ پروګرام لرو. هغه مؤمنان چې موږ ډېر میاشتو راهیسې سپانسر کړي او نن بیا هم د دوی د سپانسر پروګرام لرو. بی حلیمه مور تقریبا همدغه مؤمنان د یو کال لپاره سپانسر کړي فی نفر 3300 افغانۍ ټوټل 15 کسان دي. هره میاشت 16500 افغانۍ همدغه مؤمنانو ته موږ ورکوو. دا هغه مؤمنان دي چې واقعا مستحق غریب او د مختلفو ساحو او ناحیو دي او هره میاشت پر ګوتو باندې ورځې حسابوي تر څو میاشت پرسي او دوی دغه 3300 افغانۍ یوسي او فقط د وچ وړو کار باندې وسي. راځئ موږ او تاسو په ګډه باندې د همدغسې غریب و مظلوم و بېوسه و بې سرپرسته او غریبو هېوادوالو لاس ونیسو او د دوی سره کومک او مرسته وکړو. دا موږ تاسو ته په عموم کې ټولو هغو مؤمنانو ته چې هغه یو څه لري هغوی ته دغه مرسته 3300 افغانۍ عادي معلومیږي. اما یو فامیل چې هغه غریب وي د یوې میاشت لپاره په همدغه 3300 افغانۍ باندې په هره ممکنه لار باندې ګزاره کوي. خدای جل جلاله دې موږ ته توفیق راکړي چې د همداسې مظلومو هېوادوالو اواز تر هغو خلکو پورې ورسوو چې هغوی غواړي د خپلو وطنوالو سره کومک او مرسته وکړي. تاسو ټولو ته بهتره معلومه چې افغانستان له کلونو راهیسې فقر او غربت او مسکنت کړوي او خپل غریب افغانان په همدغه غریب افغانستان کې له سختو کړاوونو سره له سختو بیکاریو له سختو تکلیفونو سره مخ دي. زموږ او ستاسو لږ مرسته د دوی ژوند تغیروي او ژوند یې بدلوي. راځئ چې موږ او تاسو د همدغه مظلومو هېوادوالو پر شونډو باندې مسکا راولو او د هغوی سره کومک او مرسته وکړو. دا به انشاءالله العزیز د دوی 11 پروګرام وي. موږ د یوه کال لپاره سپانسر کړي یو پروګرام به بل موږ باقیان یو بیا به د دوی سپانسرشپ خلاصېږي. خو چې دا خلاصېږي پر ټولو مؤمنانو موږ غواړو چې راځي یو فامیل سپانسر کړو او خپل خیرات صدقه او زکات همدغه مؤمنانو ته ورسوو. زه چې چیرې ولاړ یم موږ د همدغه ځای ته د سکون ښار وایو. یعنې دلته الحمدلله لږ تقریبا دوهم کال شروع دی چې موږ دلته کار کوو. پرله پسې هره ورځ کارونه وي، هره ورځ موږ دلته کارګر لرو او هر ورځ دلته په کار باندې مصروف وي. تقریبا لله الحمد ډېر بشپړ سوی، که درته وایم چې 98% بشپړ سوی. ډېر کم کارونه یې پاتې چې د برق کار دی ورسره د ځینې لوازمو چې مرکز ته پکارېږي د هغه کار دی. هغه څلور اتاقونه چې موږ جوړوو موږ پخته یو او د هغوی مصرفات او د همدغه ځای تر ټولو غټه خبره د همدغه ځای باقیات دي. راځئ همدغه باقیات زموږ په عموم کې له ټولو شاګردانو له ټولو استادانو له اوږو همدغه دروند بوج واخلو او خپل ځان په همدغه ثواب کې شریک وګڼو. زه تاسو ته په اطمینان باندې دا ویلی سم چې ډېر خلک البته په لکونه خلک په میلیونونه خلک په همدې ارمان اوس د رب العزت جل جلاله په حساب کې دي چې هی کاش ما خپله دنیا د الله په لار کې مصرف کړې وای. نو موږ او تاسو هم دغه ورځې ته تلونکي یو او دغسې ارمان به راته درېږي. کوشش به وکړو چې همدغه ځای جوړ کړو. دا ځای زموږ د ټیم زموږ د استادانو شخصي نه دی، دا یو عام المنفعه ځای دی. ټول افغانان ټول قنداریان او ټول شاګردان بل همدغه ځای څخه استفاده کوي. موږ به یو یا به نه یو، افتتاح به یې موږ په خپلو سترګو باندې ووینو یا به یې ونه وینو،
خو دا ځای د رب العزت جل جلاله د دین لپاره جوړ او د هغه خدمت په پکښې کېږي او نیکبخته به تاسو یاست چې همدلته خپلې پیسې مصرف کړئ. بارک الله فیکم. موږ د وعدې سره سم یو قدم نور مخکې هم ځو. لله الحمد د مدرسې د ځمکې د رانیولو څخه وروسته مو تعمیر را شروع کړ. ډیر مؤمنان په دې فکر او تشویش کې وي چې خپل زکات، صدقه، خیرات، نظر چیرې مصرف کړم. نن یې موږ تاسو ته بهترین ادرس وړاندې کوو. په همدغه ځای کې به ستاسو د مرستې په برکت باندې تعمیر جوړیږي او د الله تعالی د دین زده کړه به پکښې کېږي. تاسو به لیدلی وي یا به مو اورېدلي وي ډېر داسې مؤمنان چې اکاونټونه یې له پیسو ډک او دوی د رب العزت جل جلاله حساب ته حاضر سوي وي. هغوی افسوس کوي چې موږ ولې د خپل مال د الله تعالی په لار کې مصرف نه کړ. نن موږ او تاسو دا چانس لرو چې د الله تعالی جل جلاله په همدغه دیني مرکز کې خپل صدقه، خیرات، زکات مصرف کو ترڅو د قیامت په ورځ باندې همدغه دینی مرکز چې کوم قرآن کریم پکښې تدریسیږي همدغه قرآن کریم زموږ او تاسو لپاره دلیل وي او د الله تعالی جل جلاله د حساب څخه خلاص او لوی رب جل جلاله مغفرت راته وکړي. نو نوخته کو به نه، ټول همدغه ویډیو څخه وروسته به موږ او تاسو په همدغه مرکز کې په هر ممکنه لار په هر هرڅه کې د الله تعالی جل جلاله د رضا لپاره مرسته کوو. همدغه تعمیر ستاسو په مرسته باندې جوړیږي او ستاسو مرسته ته ډېر اړتیا ده. جزاکم الله خیر. دوستانو برنامه ته ښه راغلاست. دا خو زموږ همیشني میلمانه دي او خدای جل جلاله دي همدغه میلمنو ته اجر ورکړي چې همیشه هره میاشت راځي او موږ سره ویني. دغه حاجي کاکا هم دي. ما یو حدیث شریف دی وایي کله چې یو څوک د یو چا په زړه کې سپین تار پیدا سي وایي الله عز وجل ته حیا درېږي چې بیا دا کس دوزخ ته داخل کړي. نو موږ او تاسو ټول د داسې سپین ږیرو قدر کوو او د سپین ږیرو قدر په ځکه باید وسي چې دا تر موږ تر ځوانانو پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمانې ته نږدې دي. دی تر موږ د پیغمبر علیه السلام زمانې ته نږدې. په دې فکر باندې د دې خلکو قدر کول دا ډېر اجر او ثواب لري. څنګه یې حاجي کاکا؟ ښه صحت ښه دی؟ مایک په درکم مایک په درکم اوس راته وایه څنګه څنګه نیولی دی داسې دلته اواز باسي. ښه یې؟ شکر الحمد لله خیر خیریت فضل خدا. کور کې شان وه؟ هناك شنو شيء خوراكي څو د بسار سره چلیږي چندان شیخ اوس رښتیا هم دغه په عموم کې دغه دې خلکو به نو چې بېکار یې د دې به نو څه ژوند وسي. نه اورې اورم لږ اورم چې په زور یم کوم په غوږونو پرېږدي یم. بله کور دې څنګه دی اوس؟ کور کرایه در باندې د خلاص و؟ یا د دوه مشر باندې ښه بله نور خیر صاحب الله شرک سمې غنم رانه وستمې دغه ورکړه ښه کرایه ورکړه. اوس ستا پیسې خو زما سره دي. بله ستا پیسې زما سره دي دا به درکم. خیر دا مرسته څوک کوي؟ دا مرسته ولاک مشهور دغه اجاني بیبي قیس اجاني چې بود کا بیبي ادمو بیبي ادمو صحیح ده خیر الله یې ابوالقیس مو چې دی د اختصار کې راځي تر کړي و. ښه ستا پیسې د ستا حق ورسېدی تا ته؟ څنګه صحت ښه دی؟ ته کار کوې یو ځای چیرې؟ ښه اندام کې ته څو پیسې د ورځې پیدا کړې هلته؟ والله خیر دا کې دا خو په یاد دي دغه سپین ږیري حاجي صاحب دغه و بچی و چې هغه حاجي صاحب وفات شو الله پاک ته رحم وکړي. دا ستا حق دی. ښه دا دې پیسې څنګه صحت ښه دی محمد صادق صاحب؟ صحت ښه دی؟ ته څنګه یې ژوند څنګه دی؟ ژوند تېرېږي دغه نرۍ ګزاره د خدای نه درېږي واجب ده. ټول ژوند چې دی په عموم په افغانستان کې ټوله ګزاره چې د نرۍ ده داسې پنډه ګزاره بیخي نشته. ځکه مشکلات دي، فقر دی، غربت دی، بیکاري ده، کار نشته، هیڅ شی نشته، مشکلات برابر هر لحاظ باندې مشکلات.
نو دا کار چې دی رښتیا هم باید چې په دغې نو دغه نړۍ ګزاره د خدای نه لري دغه ستا حق دی پیسې دې ورته اجاني ته څنګه یې صحت ښه وي ژوند په ښایسته مریضي څنګه ده ښه ګزاره کوې وه آمین موږ یو بله جاڼۍ سپانسر کړې وه دغه درېیمه میاشت سپانسر چې راغله چې پوښتنه بل څوک راومري وایي هغه جاڼۍ مړه شوه نو خدای دې ساتي دا ستا آمین که الله دې تا ته خیر درکړي د 1000 د 1200 1400 1400 15 16 شل 21 22 23 24 25 26 27 28 29 دا جاني 3000 دا 3000 دغه د حبیب الرحمن صاحب مور چې د خو د مولوي صاحب کور اولاد الله جل جلاله دې په مولوي صاحب باندې رحم وکړي چې مریض و نو هغه کوچنی که ستاسو یاد وي هغه روزانه ته چې روزانه پیدا کړي روزانه وکړي نو دغه مؤمنان چې دي اوس موږ د دې سره کومک مرسته کوو دا کومک خو ډېر دی واقعا نه خو البته د یو کور ګزارول باندې سخته ده چې وسي خدای جل جلاله دې بې حلیمه مور ته ډېر اجر ورکړي او خدای جل جلاله دې په دنیا او آخرت کې د همدغه مور لپاره دغه دلیل د بخښۍ او د مغفرت کې همیشه د خپل غریب وطنوالو سره په هر سفر کې خپل وس کې شریک کړی دی نو یو کال لپاره هر میاشت 14500 افغانۍ خلکو ته ورکول چې څه ټول پیسې چې موږ سره جمع کوو 14500 افغانۍ کېږي نو یو کال کې ډېر پیسې کېږي آمین کې د ټولو مؤمنانو سره نو دوستانو دا نننۍ برنامه تر بلې برنامې پورې چې تاسو درانه چوپړ ته راځو پر ستر خالق له ځانه متعال رب جل جلاله مسپارو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته جګړو زپلای دی پمینا دا آباد کړو وطن راځي چې شاد کړو وطن